د ژمي په موسم کې له وچ ټوخي څخه څنګه ځان وژغورو؟ دا لارې چارې کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ژمي موسم په راتګ سره په هر کور کې ماشوم، ځوان او زوړ د وچ ټوخي سره مخامخ کیږي چې په سبب یې مرۍ، بلغمي ټوخی، نزله، زکام او په تبه هم اخته کیږي. دغه راز ټوخی د ژمي موسم تر ټولو ځورونکې ناروغۍ هم ده چې هر څوک ترې ژر تر ژره ځان ژغورل غواړي. د وچ ټوخي له درملنې څخه د مخه لومړی یې سببونه پیدا کول او بیا درملنه اړینه ده. روغتیایي کارپوهان وایي چې وچ ټوخی په عام ډول خپریږي چې د موسم په بدلون سره رامنځته کیږي، خو ځینې نور سببونه هم لري لکه په وچه هوا کې ساه اخیستل، نزله، زکام او حساسیت. د ژمي په موسم کې د وچې هوا په سبب مرۍ کې د ستونزو او ټوخي څخه د ژغورلو لپاره هر ډول هڅې کیږي چې بېلابېلې ګولۍ او شربتونه هم ورته استعمالیږي چې په ډېرو لږو کسانو اغېزه پرې باسي. وچ ټوخی له نورو ټولو ناروغیو څخه ډېر ځورونکی وي چې په سبب یې په ملا درد هم پیدا کیږي او د ډېر سخت ټوخي له وجې په سر درد کېدل هم عامه ستونزه ګڼل کیږي. د دې پر ځای چې په دې موسم کې د وچ ټوخي په اړه اندېښنه وکړو، پکار ده چې دا لارښوونې عملي کړو. د وچ ټوخي او د مرۍ لپاره لږه مالګه په تړمو اوبو کې واچوئ او غرغړه یې کړئ، نو ستونزه به مو حل شي. دغه راز په تړمو اوبو کې ډسپرین هم اچولی شئ او تر 3 ورځو پورې دا کړنه تکرار کړئ. بلخوا د ایشېدلو اوبو بخار هم ګټور تمامېدلی شي. د وچ ټوخي څخه د ځان ژغورلو لپاره ډېرې زیاتې اوبه استعمال او له یو نیم ګرمو څښاکو څخه هم ګټه پورته کړئ. په هر کور کې موجودې مسالې د انټي انفلامیټري او انټي-سپیکټ ځانګړتیاوې لري چې د مرۍ او ټوخي لپاره هغه وخت ګټور تمامېږي چې په چایو کې استعمال شي. سربیره پر دې په ورځ کې 3 ځله 2 کاشوغې شات او 4 دانې تور مرچ سره ګډ کړئ او استعمال کړئ، نو مرۍ به مو روغه شي. یوه پیاله د انګورو اوبه راواخلئ او یو کاشوغه شات پکې ګډ کړئ او ویسخئ چې دا د ټوخي لپاره تر ټولو اغېزمنه درملنه ده. شپږ یوه بادامه د شپې لخوا په اوبو کې واچوئ، سهار یې پوستکی لرې او لږه اندازه بوره او غوړي ور ګډ کړئ او وخورئ چې د وچ ټوخي لپاره ازمایل شوې طریقه هم ده. د خامو امرودو سره هم وچ ټوخی ارامېږي. ویل کېږي چې خام امرود په نغري سره کړئ، بیا لږه اندازه مالګه پرې واچوئ او ویې خورئ. د لیمو زبېښل هم د ټوخي په ارامولو کې مرستندویه ثابتېږي. وایي چې د لیمو 4مه برخه راواخلئ، بیا پرې مالګه او تور مرچ واچوئ او ویې زبېښئ. د ټوخي د ارامولو لپاره بیا تر ټولو مشهوره او کورنۍ طریقه دا ده چې په یو پیاله ګرمو شیدو کې 2 کاشوغې شات ور ګډ کړئ او وخورئ، نو ټوخی به مو آرامه شي. ډیره مننه چې دا معلومات مو تر اخره ولیدل. په دې هیله چې د وچ ټوخي پر مهال دا ټولې طریقې وازمایئ. تر بیا د خدای په امان.